قدم لیدونکو همدغه ویډیو چې ته ګورې په خپل روغ صحت باندې شکر ونه باسې، زه مطمئن یم چې ته د خپل روغ صحت او د خپل ځان دښمن یې. تاسې دغه ماشومان به ګورئ چې خپل پلار ته نهیلی ناست دي. پلار یو ګډیوان و بازار کې ګډي چلوله، یو چاودنه کې بیچاره سخت ټپي شو، په کټ باندې پروت، نهیلی د تداوۍ پیسې نشته. لومړی خو تاسو دا ویډیو ګوره، دا ویډیو سره شیر کړئ، د یو داسې بیچاره کس غږ تر خلکو ورسوئ چې هغه بغیر د الله نه وتلي بل څوک نه لري، فقط اوري او ژاړي، نور هیڅ هم نشي کولی. دا د بېوسۍ اخري حد. قدرمن لیدونکو تاسې ګورئ چې نیم سر یې شته نیم یې نشته بیچاره، چې د لاس داسې قط شوی دی، 6 میاشتې کېږي د لاس همدغسې ده. ولې دا بېوسه ده، دا بیچاره ده، دا د عملیاتو دپاره پیسې نه لري، دا د خوړو دپاره پیسې نه لري چې واښه غذا وخوري د ده وزن زیات شي. ولې چې خپله یو ګډیوان و، وړه وړه ماشومان یې دي، د یو کرایي په کور کې ژوند کوي، یو کنډواله کور ده چې وګوره تاسې به هم حق حیران شئ ورته. لیدونکو له تاسو نه هیله کوم تر ټولو مستحق ځای دغه دی، که چا زکات وي، صدقه وي او خیرات وي، لطفا مه یې سپموئ. تېر مازدیګر چا راته زنګ وکړو، وایي تا سره مې کار ده. ما یې موبایل کې راته ووایه، وایي موبایل کې درته نه وایم، چې کله مخامخ راشي درته وایم. چې کله مخامخ لاړم د ده نه یوه کوچنۍ ویډیو کړې، یو ویډیو یې ما ته وښیله. باور وکړه چې هغې له هغې نه تر اوسه پورې مې هېڅ خپل کنټرول کې نه یم، هېڅ مې هغه اعصاب کار نه کوي. موږ ته هم هره ورځ ذهني شکنجې راکول کېږي. داسې بېچاره و خلکو غږ څنګه تر تاسو نه در ورسوو، د داسې خلکو ته څنګه راشو چې پوښتنه یې ونه کړو چې په ورځ قیامت کې به دغه خلک د موږ نه دغه ته د دوی لاس یو د موږ به ګریوان وي، که د دوی غږ تر خلکو ونه رسوو. د دوی دغه د کوچنیو ماشومانو هیلې چې د خپل پلار دپاره یې لري چې دا د ما دپاره روغ وي او زما پالنه او روزنه وکړي، هغه له ژوندۍ نه کړو. دغه ویډیو خو له دې دپاره هم له خلکو سره شریکه کوي چې په خپل روغ صحت باندې شکر وباسي. موږ په وطن کې داسې خلک لرو چې ډوډۍ د پیپ په ذریعه ورکول کېږي، ساه په یو پیپ کې اخلي، بیا هم په روغ صحت باندې شکر نه باسي. زر واره شکر وباسه. دا ویډیو د په دې خاطر هم شریکه چې ته روغ یې، صحت دې روغ دی او په خپل روغ صحت باندې شکر وباسه، او په دې خاطر ډېرو خلکو سره شریکه کړه. یو مریض سره مرسته کول دا ډېر لوی اجر او ثواب لري. خالي پوښتنه کول ډېر اجر ثواب لري. هغه مرسته خو څه کوي؟ که چېرته زما او ستا په مرسته باندې د دې انسان ژوند وژغورل شي، لکه د ټولې نړۍ مسلمانانو ژوند وژغورلی وي. د کوم ماشومان چې تاسو ګورئ چې دا اولادونه دي، متاسفانه چې پلار یې په داسې یو حالات کې ده چې هېڅ نه خبرې کوی شي، نه ښه او نه بد. دوره چې مخکې روغ وه، چی ته وړل تو ته؟ چی دې ته وړل؟ کورهیر چی دې ته وړل؟ اوس به شي څنګه حالات؟ پلار باندې څه شوي دي؟ بم ویله. کوم ځای کې وله بم؟ بازار کې چی کول؟ ګاډۍ چلوله؟ پلار دې څه کار کوو؟ ګاډۍ کې چلوله؟ تا ته به چیرې وړل بازار نه چې دی کله روغ و؟ چې بې راته راوړل، برخه بې راته راوړلې، سامان بسکټ هر چې بې راته راوړل. اوس څوک راوړي بسکټ؟ څوک یې درته راوړي؟ تره مې راته راوړل. پلار دې خفه یې؟ څومره ورته خفه یې؟ ډېر اندازه ورته خفه یم. پلار دې روغ شي او څوک مرسته وکړي، څومره بیا خوشحاله وي؟ بیخي خوشحاله یم. خلکو نه څه غواړې همدغه مهال خلک ګوري؟ خلکو نه کومک غواړم، پلار سر ته مې کښېنم چې پلار دې روغ شي. چې پلار دې روغ شي څومره به خوشحاله شي؟ بیخي خوشحاله یم. اوس څومره ورته خفه یې؟ اوس بیخي اندازه ورته خفه یم. ولې دې زړه ډک کېږي؟ دغسې پلار ته خفه یې؟ زړه ټوکړې مې خیر ته څنګه کښېنومه وطن والا درد پوښه. قدرمن لیدونکو نو حتما به خفه کېږي، ځکه چې ښه او بد چې څوک پوهېږي، نو کله چې چا پلار نه وي نو حتما ورته محسوسېږي چې وګو بچیانو ته چې ګورم وطن والا درد یې څومره ده. پلار خو ډېر مهربانه وي، د خپل اولادو دپاره په جیب کې هم شیان راوړي چې د اولاد په خوشحاله کړي. کله چې پلار په کټ باندې پروت وي حتما به ورته خفه وي، ځکه هغه څوک دې نه وي چې تا ته بسکټ راوړي، تا ته یو شی، تا ته بل شی راوړي.
ولې ژاړې ته دنیا میں بنشی سرگئی کی وطن دوما وطن والا متل یې کړی و چې ما د کور مشر شي ما یې کشر شي دا د کور مشر دی نو دا په درد باندې پوهېږي چې کله مې پلار نه و نو ټول بوج به ما باندې راځي په دې هیله دا خپرونه پای ته رسوم چې بل ځل راځو د دغه ورور سره موږ همکاري وکړو دی لاړ شي ډاکټر ته علاج یې وشي تر بیا ښې چارې ښه وخت غربت جنازه بار وی وطن والا درد پخندا در بدلواما ورسید مسافر دا یو ارمان لرما وطن والا درد پخندا در بدلواما